په یاده پروژه کې د اوبو یوې ذخیرې 2.8 متره مکعب په اندازه ترمیم، د سولر سیستم نصبول، 900 کورنیو ته صحي کیټونو توزیع کول او د پاکوالي په برخه کې عامه پوهاوي پروګرامونه هم شامل وو. د مسؤلینو په خبره دغه پروژه 3 میلیونه 900,000 افغانۍ لګښت شوی چې د ډاکار موسسې په تخنیکي همکارۍ او د کلیو پراختیا ریاست په چوکاټ کې سار ته رسیدلی. ان شاء الله موږ کلیو پراختیا ریاست ولسونو ته ژمن ده چې څنګه د دوی هغه ضرورتونه چې صحي ضرورتونه دي اوبو اب ان شاء الله دوی ته موږ په نمبر سره او متوازن انکشاف ان شاء الله دوی ته موږ ستو او ستله مو ده او دای موږ د ریاست او د مؤسساتو دنده ده چې خلکو ته په ټیم او په وخت سره داسې صحي اوبو خدمات وړاندې کوو. چې دغه پروژې نه تقریبا د 900 فامیلو په شاوخوا کې استفاده کیږي. په دغه پروژه کې هم په صحي بخش کې د خلکو ته عامه آګاهي ورکړل شوې ده چې خپل صحي او محیطي حفظ الصحه مراعات کړي. آینده کې ان شاء الله ډاکار مؤسسه نه تنها په نورو ولایتونو کې بلکې د افغانستان د خوست ولایت په مختلفو ولسوالیو کې به ان شاء الله د خپلو ګراونو هیوادوالو لپاره د بشري خدمتونو په لړ کې د واش پروژې ان شاء الله تطبیق کړي. سیمهوال د یادې پروژې په پلي کېدو خوښ وو. د دوی په خبره چې وړاندې په دې لړ کې د ګڼو ستونزو سره مخامخ وو، خو دا دی اوس یې تر ډېره بریده د څښاک پاکې اوبو ستونزه هواره شوه. دوی دغه راز په سیمه کې دې ته ورته حیاتي او انکشافي پروژو د تطبیق هیلې درلودې. او مخته دغه سیمه کې د کوم ډنډونه چې دي دا به توسېدلي مخته خلکو د دغې اوبه څښلې. اوس الحمدلله خلک د صحي کیټو د صحي اوبو نه برخمن شول. دا په سیمه کې یو بدلون ده، مثبت بدلون ده، ډېر ښه بدلون ده. او د دې څخه کې د 900 فامیلو خلکو ته 3 وره ټریننګونه ورکړل شول د صحت په باره کې. په دا ځای کې 2.5 فامیله یو کلینیک ته شت ضرورت لرو چې موږ منطقې ته ځنه کورونه واکي، ځنه توجه وکړي، ځکه چې موږ روټ په برخه کې پلچک په برخه کې او دا ډول استنادي دیوالونه همدا ډول نور هم دي ستونزې لرو موږ چې نورو کلو ته کار نه ده شوی. هغې په باره کې موږ ته کور وکړي ځکه چې موږ منطقه ډېره وروسته پاتې ده، ډېره ضعیفه ده، خلک دي او اقتصاد ډېر ضعیف ده. هیره د نوي چې د پروژې په لړ کې 95 کورونو کې د نوي شیردنونو نصبول، 2300 مترو په اوږدوالي پایپونو غځول، د څاه لپاره محافظوي ساختمان او سولر احاطې رغول هم پکې شامل وو.